علیکم. زه صاحب زاده زدران د هغه محمد زدران زوی. زه د خپلې مور د وصیت مطابق نن د هغې یو امانت دلته د عثمان لالا کورنۍ ته او ملګرو ته ورکوم. د ما د مور ژوند کې موږ ته دا ویلي وو چې د هغې د وصیت مطابق چې هغه په حق ورسېږي د هغې بنګړي به چې وزن یې تقریبا پاوباندې 15 تولې ده یو جومات ته مخصص کېږي. بیا د موږ کورنۍ او موږ دا فیصله وکړه چې دا بنګړي به موږ د شهید عثمان لالا په مزار کې چې کوم جومات جوړېږي هغه ته موږ مخصوص کوو. ولې چې حدیث هم دا چې چیرې د یو انسان خپله مطمئني هغلته هم صدقه خیرات هر شی هغلته لګېږي. نه زه په خپل لاس باندې دا د جومات چې د کنسټرکشن څوک چیرمین ده او د عثمان لالا شهید ورور دلته موږ سره ولاړ ده، د دې په موجودګي کې د خپلې مور زیور چې مالیه د 9,48,000 روپۍ ده دا دوی ته ورکوم. او الله تعالی دې د ما د والده صاحبه دا صدقه قبوله کړي او له ده سره 52,000 روپۍ نورې چې دا 10 لکه جوړې شي. نه زه 52,000 نورې بلډ بینک چې دا د دلته یتیمانو غریبانو مسکینانو ته فری وینه ورکول کېږي دا ورکوم. ټوټل مالیت 10 لکه روپۍ د ما او د ما د ورونو او د موږ د ټولې کورنۍ له طرف نه د عثمان لالا د مزار جومات ته او بلډ بینک ته موږ دا مخصص کړي. الله تعالی دې قبول کړي. ستا ډېره مهرباني زدران صاحب. زموږ د ګرانې ستا د ګرانې مور او زموږ د ټولو د ګرانې مور چې کوم د دې دا دغه و چې زه به یو جومات ته دا زما زیور زما له مرګه باد ورکوئ. خدای تعالی د دې روح ته د دې ثوابونه ورسوي. الله تعالی دې موږ لاکه خلاص کړي، جنت الفردوس یې ځای شي. انشاءالله العزیز زه تا ته دا باور درکوم چې دلته به چې کوم جماعت جوړوو هغه جماعت کې به د دې دا چې کوم مالیت دی تقریبا 9,48,000 روپۍ دا به په دې جومات کې موږ لګوو. ستا ټولې کورنۍ موږ په دې معنا شکریه هم ادا کوو او ستا د مور ته دعا کوو او دا زموږ مور ته د ټول افغان مور ته خدای د دې ته جنت الفردوس ونصیب کړي. ډېره مهرباني.